د کهانۍ شروعات کې مونږ زیک نومیالک وینو. دا د خپلې مور سره یو نوي ښار ته روان یي، ولې چې د دې د مور ترانسفر شوی دی. زیک په دې ځای کې خوشحاله نه یي، ځکه چې دا په خپل زوړ ځای کې خوشحاله و. دیو چې کله کور ته راورسي نو زیک بار ته وځي چې د ګاډي نه سامان راکوز کړي. دا دلته په ګاونډ کې یوه جینۍ ویني، دا ډېره ښایسته یي او زیک خپل خوا ته راوغواړي. د دې جینۍ نوم هینا وي. دی دواړه د یو بل سره تعارف وکړي او بیا په خپلو کې خبرې کوي. په دغه ټیم کې دلته د هینا پلار راشي. دا په زیک باندې ډیر غوسه شي او ورته وایي چې آینده زمونږ کور ته یا زما د لور خواله را نشي. زیک ډیر زیات خفه شي. په سبا باندې مونږ وینو چې زیک بار ته راوتی دی. نو دا دلته دغه هینا ویني. هینا ورته وایي چې د خپل پلار د طرفه درنه زه معافي غواړم. زیک ورته وایي چې څه خبره نشته. هینا ورته وایي چې ته دلته نه وی نو زه تا یو خاص ځای له بوتلل غواړم. داسې ځای به تا په زندګۍ کې چرته هم نه لیدلی. دا یو داسې پارک ته بوځي چې دا د څو کلونو نه بند وي. دلته زیک ډیر زیات خوشاله ای. دی په خپلو کې ډیرې خبرې وکړي. د دې نه پس دیو کور ته را روان شي. زیک هینا ته وایي چې ته به په دې چوټیانو کې زما سره په چکر ځې. نو هینا ورته وایي چې زه به سوچ وکم او بیا به درته ووایم. دلته د هینا پلار یو ځل بیا راشي او زیک ته وایي چې ته خو ما منع کلی وي، ته زما د لور سره ولې ګرځې؟ زه تا له اخري دمکي در کوم چې نور زه تا د خپلې لور سره وینینم. د دې نه پس زیک خپل کور ته لاړ شي. دا کتاب ګوري. په دغه ټیم کې د هینا د کور نه څه اوازونه راشي. د هینا پلار هینا ته ډیر زیات غوسه وي او ورته وایي چې ته به د نن نه پس د کور نه بار ته نه وځې او په هینا باندې ډیر زیات غوسه وي. هینا ورته وایي چې زه بار ته تلل غواړم، خو پلار یې ورته وایي چې نه ته به نه ځې. د زیک دا خیال چې د هینا پلار په هینا باندې ډیر ظلم کوي نو دا پولیس ته فون وکړي. کله چې پولیس دلته راشي نو د هینا پلار ورته وایي چې هینا خو د 2 ورځو نه په کور کې نشته، هغه د خپلې مور سره بل کلي ته تللې ده. خو زیک ورته وایي چې ما په خپلو سترګو لیدلې ده. پولیس د هینا کور ته دننه ورشي خو دیو هینا پیدا نه کړي. د زیک مور د هینا د پلار نه معافي وغواړي، خو زیک ته پته وي چې دی به هینا چرته پټه کړې وي. نو دا د خپل کالج یو ملګري ته فون وکړي او دلته یې راوغواړي. زیک دې ته وایي چې زمونږ په ګاونډ کې یو سړي خپله لور پټه کړې ده او هغه پې ډېر زیات ظلم کوي. ته دلته ما د دې دپاره راغوښتی چې موږ د هغې جینۍ مدد وکړو. دی دلته په دې تمه ناست وي چې کله به دیو ته موقع میلاو شي او دیو به دغه کور ته ورشي. لږ ساعت پس چې د هینا پلار راوځي او د دې ځای نه لاړ شي نو دیو دواړه د هینا کور ته دننه ورشي. خو د حیرانتیا خبره دا وي چې دیو دلته هینا پیدا نه کړي. دیو ته خانې ته کوز شي. دلته د هینا پلار جالونه لګولي. دلته دیو یو تونۍ ویني، په دې کې ډیر زیات کتابونه پراته وي. دا ټول کتابونه یو کس لیکلي دي او دا ټول کتابونه تاله شوي وي. دیو په خپلو کې خبرې کوي. په دې کې دلته هینا راشي نو دیو ډیر زیات ویریږي او دا کتاب د دې د لاس نه ولویږي. د دې د تاله کولاو شي نو دا پالوتو شي. د دې کتاب نه سره ناګانې وځي او د دې نه یو غټ شادو راوځي. دا کتاب په دې شادو باندې لیکلی شوی دی. دا د زیک په دوست باندې حمله وکړي خو زیک یې بچ کړي. دلته دا هر څه مات کړي او دغه ټول کتابونه راوارتی او بیا د دې ځای نه بار ته وځي. په دې کې د یو بل کتاب تاله کولاو شي. دیو په دې شادو پسې شاته ور رواني نو دیو یو میدان ته راورسي. هینا وایي چې موږ له دا شادو دوباره په کتاب کې بندول پکار دي، خو دا شادو په کتاب باندې وار وکړي او دا ترې غوځار کړي. دی 3 واړه منډه کوي او په یو ځای کې پټ شي. خو دا شادو دلته راشي. دا چې څنګه په دیو باندې حمله کوي. په دغه ټیم کې د هینا پلار د شانه راشي. دا د کتاب کولاو کې او دا شادو په دې کتاب کې دوباره قید کی. د دې نه پس دوی ټول په ګاډي کې کینی او د هینا پلار دې ټولو ته ډیر زیات غوسه وي. نو زیک ته پته ولګي چې دا کتابونه د هینا پلار لیکلي دي. دیو چې کله کور ته راورسي نو د هینا پلار دې زیک ته وایي چې تا څه ولیدل نو هغه هر څه هیر کا. خو زیک ورته وایي چې ما ته ټوله قصه وکړه چې دا مسله څه ده. نو د هینا پلار ورته وایي زه چې کله ماشوم وم نو ما ته یو قسم له بیماري وه، د هغې په وجه زه بار ته نشم تللی او زه به په کور کې ناست وم او ما به کتابونه لیکل. دا ټول کتابونه ما لیکلي دي، خو اوس مسله دا ده چې ما کتاب په کم کرکټر باندې لیکلی دی نو هغه کرکټر اټومیټیکلی ژوندی کیږي. د دې وجې نه ما دا کتابونه تاله کړي دي. دا ورته وایي چې دلته اوسېدل اوس محفوظ نه دي. د دې وجې نه به موږ بل ځای ته ځو. دلته موږ وینو چې یو بل کتاب کولاو شوی. د دې نه یو شیطاني ګوډاګی راوتی او په سوپه کې ناست وي. د هینا پلار دا ګوډاګی په دې کتاب کې بندول غواړي خو دې ګوډاګي ته پته ولګي او دا د کتاب وسیزي. دا نور واړه واړه ګوډاګي تیار کی. دیو ټول په دغه کسانو باندې حمله وکړي خو زیک او د دې ملګری دغه کیلونی وسیزي. خو د سیزلې باوجود هم دا کیلونی واپس را ژوندی شي. د دې وجې نه دیو د دې ځای نه منډه کړي. دیو دلته ویني چې هغه ګوډاګي د کتاب د سیزلې نه مخکې ټول کرکټر د دې کتاب نه راویستي دي. دغو ځناورو په پوره ښار کې تباهي شروع کړې ده. په دې باندې دیو ډیر زیات خفه شي او د هینا
پلار وایي چې موږ له په څه ناسه طریقه باندې دغه ګوډاګۍ نیول پکار دي. نو زیک د هینا پلار ته وایي چې ته یو کتاب دوباره ولیکه، دغه شان به دا ټول کرکټر واپس دغه کتاب ته دننه شي. صرف دا یوه طریقه د دې واپس کتاب کې بندولو دپاره. نو د هینا پلار وایي چې ستا خبره خو ټیک ده، خو چې په کم کمپیوټر باندې زه دا کتاب لیکم هغه ما په کالج کې ایښی دی. نو دیو د کالج طرف ته روان شي، خو په لاره کې یو غټ ځناور دا ګاډی ودرئ. دا هم د دغه کتابونو یو ځناور وي. دیو په منډه باندې یو دکان ته لاړ شي او دا ځناور دا ګاډی تباه کړي. خو په دې دکان کې هم یو ځنګلي ځناور وي، دا دلته په غوښه پسې راغلی وي. دیو په منډه باندې د دې دکان نه بار ته وځي، خو دغه ځناور په دیو پسې شاته را روان او دا دروازه ماته کړي. په دغه ټیم کې د زیک ترور دلته راشي، دا د مخکې نه په دې ښار کې اوسیږي. دا په خپل ګاډي باندې دا ځناور ووایي، نو دا یو کچردان ته ولویږي. د دې نه پس دیو د کالج ته تلو دپاره په یو شړه لار باندې روان شي. دا یوه مخبره یي. دلته کې زیک یوه خبره نوټس کړي چې د سپومۍ په رڼا کې دا هینا پړقیږي. په دغه ټیم کې د قبرونو نه مړي راپاسي. دیو د دې ځای نه منډه شروع کړي، دغه مړي په دیو پسې شاته ور رواني، خو دیو په څه ناسه طریقه باندې د دې مخبرې نه راوځي. د دې نه پس دیو کالج ته ورسي. دلته دیو د کتاب د لیکلي هغه ماشین ګوري. دلته زیک د هینا پلار ته ووایي چې هینا ولې د سپومۍ په رڼا کې پړقیږي. نو د هینا پلار ورته وایي چې هینا هم زما لیکلی شوی یو کرکټر دی، زه ډیر زیات یوازې وم. نو د دې وجې نه ما سوچ وکړو چې ما له یو داسې کتاب لیکل پکار دي چې په هغه کې بالکل د انسان په شان کرکټر وي او دنیا ته بالکل لکه انسان ښکاري. نو ما هغه کتاب کولاو کو، هینا مې تې بار ته راویسته او د دې وجې نه به ما هغه بار ته نه ایسته چې خلکو ته پته ونه لګي. خو دا خبره هینا ته هم پته نشته، ګنې هغه به ډیره زیاته خفه شي. دلته زیک ته پته ولګي چې د هینا پلار په اصل کې ډیر زیات ښه انسان دی. په دغه ټیم کې دلته هینا راشي او دیو ته وایي چې هغه کمپیوټر میلاو شو. د هینا پلار دیو ته وایي چې تاسو د کالج ټولې دروازې بندې کړئ چې ځناور دلته را نشي، زه به یوازې دا کتاب ولیکم. دیو درې واړه د کالج د سټوډنټانو خواله ورشي او زیک دې ټولو ته وایي چې خپل خیال ساتئ، ولې چې دلته ځناور راغلي دي او چې دروازه کولاو نه کوي، ګنې ځناور به دننه راشي. خو دلته هغه غټ ځناور د مخکې نه موجود دی. دلته دا په یو کس باندې حمله وکړي. زیک دې ټولو ته وایي چې دا ځناور واپس په کتاب کې بندولو دپاره یو رایټر په دې کالج کې دننه یو کتاب لیکي. موږ له د هغه خیال ساتل پکار دي چې ځناور ورته نقصان ونه رسوي. دیو ټول د دروازو مخې ته سامانونه کېږدي. دې خوا موږ هغه ګوډاګی هم وینو، دا دلته راغلی او دا ټول کتابونه کولاو کړي. نو د دیو دا کرکټر بهر راوځي، د دې نه پس دا کتابونه وسیزي. دا خپل یو پوځ جوړ کړي. په دې ټولو ځناورو کې دا شیطاني ګوډاګی د دیو ماسټر مایند وي، دا د انسانانو خلاف جنګ کول غواړي. دې خوا موږ د هینا پلار وینو چې د کتاب په لیکله کې لګیا وي. په دغه ټیم کې دلته هغه ګوډاګی راشي، دا چې په څنګه حمله کوي. په دغه ټیم کې دا ګوډاګی د دې ګوتې زخمی کی او دا د لیکلي نه وباسي. په دغه ټیم کې دلته هینا راشي او دا د دې ځینه بار ته راوباسي. دلته د کالج نور خلک هم وي. د هینا پلار ډیر زیات خفه وي، د دې سره دا غم وي کو چرته موږ دا دوباره بند نکړه نو دیو به ډیرې زیاتې تباهیانې وکړي. دا دې ټولو ته وایي چې دغه ګوډاګی په ما پسې لګېدلی دی، کو چرته زه بار ته لاړ شم نو هغه ګوډاګی به په ما پسې شاته را روان شي او په هغه پسې به ټول ځناور شاته ور روان وي. دغه شان به دا ځای خالي شي، موږ به یوه منصوبه جوړه کړو او دا ځناور به په یو ځای باندې مړه کړو. دې خوا موږ هغه ګوډاګی وینو، د دې مخې ته یو بس را روان وي کوم چې د کالج نه بار ته راوځي. د دې دا خیال چې په دې بس کې هغه کسان دي دیو د کالج نه تښتي. نو دا ټول ځناور په دغه بس پسې ولګي، دا ځناور په دې بس باندې حمله وکړي. دیو چې کله دا دروازه کولاو کړي چې دلته هغوی یو نقلي انسان کېنولی دی. په دې بس کې یو داسې جال لګېدلی وي چې د دې دروازه سم کولاو کړي نو یوه غټه دماکه به وشي. هم دغسې کېږي، بم راپاسي او دلته چې څومره ځناورې ټول مړه شي. دې خوا موږ بل یو بس وینو، په دې کې دغه ټول کسان روان وي. دیو یو پارک ته لاړ شي، دلته د هینا پلار زیک ته قیصه کوي او زیک په دغه کمپیوټر باندې کتاب لیکي. اوس هم دا ځناور نه مړه شوي، دا د کتاب نه بغیر نشي مړه کېدی. دلته کې هغه ګوډاګی راشي، د دې سره یو اخیری کتاب وي. دا دغه کتاب کولاو کې او د دې نه یو خطرناک ځناور راوځي. دلته کې د هینا پلار زیک ته وایي چې دا باقي قیصه ته پخپله ولیکه او پخپله د دې ځناور مقابلې دپاره ورشي. خو چې څنګه دا د دې مخې له ورشي نو هغه ژوندی تیر کړي. دې خوا موږ زیک او هینا او د هغه ملګری وینو. زیک ډېر په سپیډ باندې دا کتاب لیکي چې دا کتاب مکمل شي. دا ګوډاګی دیو دلته ویني نو ځناورو ته اډر وکړي چې دغو طرف ته روان شي. دیو په یو زانګو کې ناست وي او د دې ځناور په حملې سره دا زانګو لاندې راولویږي. خو د خوش
خوش قسمتۍ خبره دا چې دیو بچ شوي وي او زیک په دغه ټیم کې دا کتاب مکمل کړي، دیو لاندې راکوز شي. اوس صرف یو کار پاتې شو چې دا کتاب کولاو کړي او دا ټول ځناور دې کتاب ته دننه شي. خو غټه مسله دا وي چې د دې ځناورو سره سره به هینا هم دغه کتاب ته دننه شي، کوم چې زیک نه غواړي. دا په دې سوچ کې وي چې زه دا کتاب کولاو کم او کولاوې نه کم. د ټولو نه مخکې دا هینا ته ووایي چې ته هم د کتاب یو کرکټر یې. نو هینا ورته وایي چې ما ته پته ده، ما تا ته د دې وجې نه ویل چې ته خفه نه شي او ستا سره ما ډېر ښه ټیم تیر کو. د دې نه پس د زیک نه دا کتاب واخلي او کولاوي کې او ځمکې ته غوځار کړي. د کتاب د کولاوېدو سره د اسمان نه یو رڼا راشي او ټول ځناور دغه کتاب ته دننه شي. دا ګوډاګی چې څنګه د هینا پلار وجني، په دغه ټیم کې دا ګوډاګی هم د کتاب طرف ته راښکې شي. په اخره کې ورته دا یو اواز وکړي چې زه به یو ځل بیا دوباره راځم او دغه کتاب ته دننه شي. دې خوا موږ هینا وینو دا هم پړقېږي او دې کتاب ته دننه کېږي. خو زیک نیولی وي، زیک ډېر زیات خفه وي او دا نه غواړي چې دا کتاب ته دننه شي. دا یې د ایسارېدو ډېر کوشش وکړي خو ایسار یې نه کوي او دا هم دې کتاب ته دننه شي. د دې نه پس موږ وینو چې زیک او د هینا پلار ډېر زیات خفه وي. یو څو ورځې پس موږ وینو چې د دې حالات دوباره نارمل شوي دي. خو زیک ته اوس هم هینا ډېره زیاته یادېږي. یوه ورځ چې دا کله کالج ته تللی وي، دا دلته د هینا پلار ویني. دا په دې کالج کې یو پروفیسر لګېدلی دی. د کلاس نه پس دیو د هینا په باره کې خبرې کوي. په دغه ټیم کې زیک هینا ویني. نو د هینا پلار زیک ته وایي چې ما یو بل کتاب لیکلی دی، د دې په ذریعه باندې هینا دوباره د دنیا ته راله. ولې چې ما ته پته وه چې ستا هینا ډېره زیاته خوښه وه او د هینا ته هم خوښ وي. زیک او هینا د یو بل سره میلاو شي او ډېر زیات خوشحاله شي. د هینا پلار هم ډېر خوشحاله وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.